بزدلیانو منافقینو دا منګای له توسط کاری وسترته ورکړه راوځي دی نو تکنه وسوځه احتجاجنا وسترته واخره ورته منګای نه کاری د منافق ځاونو زما دا ملک تباہ برباد شو دا چا تباہ برباد کو دا چې په سکرین تر تکم دي ځلیخکاری دې ځلی بس پورس خزه ګڼولو پرونو دا خبره به کوله چې عمران خان منګای را اوس خلک د نو بند مړو خلک تباہ برباد شو اوس دې ډیزلی دا چې خدای دې تباہ برباد کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. همیشه چې څوک په علماو پسې خبرې کوي، علماو ته کنځلې کوي، علماو ته ردی بدی وایي او غلطي خبرې کوي، نو شاته د هغې بیک ګراونډ ګورئ، نو خامخا د هغه بیک ګراونډ به داسې پاتې شوی چې یا به دا ډم پاتې شوی یا به چې بل څه حرامیتوب کې پاتې شوی، خامخا د بیک ګراونډ به شاته ټیک نه وي. پوه شوې چې بیک ګراونډ ټیک نه وي نو دی به بیا همیشه په علماو پسې ردی بدی وایي، په نیکانو خلکو پسې به ردی بدی وایي او دی په نیکانو خلکو پسې غاپي. نو د دا ډمتوب دا یو کلیپ زه به تاسو باندې ګورم، دا تاسو وګورئ، بیا راځو د هغې نه پس یو څو خبرې کوو. یاسمین نن راته ډېره یادېږي او ملګرو ته مې بانه وکړه چې مور مې بیماره ده او تا لره چې د یو زړه نه بل ته لار او نن د سهار مې زما په زړه راغلی. یاسمین تا ته یاد شي او زه چې په تا پسې کالج ته ورتلم ډېر راله دا زړه چوړی دی یو بل راته غوسه شوی یم چې تارې دې شکل ته کتلي زه بس تا سره مینه کوم. ما ته پته نه وه زما جانان زما سره او مخ راپورتلې ولې سترګې ولې یو ورځ نه مې درته د دنیا راغلم او د زړه نه پرې خبرې په ما یاسمین اوس مې دا یو ارمان دی چې زه تر ضرب ځن ملګري جوړه کړم چې دا غم راسره دا چې تاسو د ډمتوب دا کلیپ وکتو چې دی اوس په مولانا صاحب باندې تهمت لګوي چې دی مولانا صاحب به چغې والي او ښځې به یې روډونو ته راایستې، نو ته نشې ثابتولی چې زموږ په جلسه کې یوه ښځه بار ته راوتي. دا خو دې مکمل دروغ وویل. ټول عمر دقه په علماو باندې تهمتونه لګوئ، علماو باندې بهتانونه لګوئ. پوه شوې ستاسو کار هم دغه دی. مهنګایي راغلې ده، تاسو خو به دا چغې والي چې پیټرول په 1000 روپۍ باندې پیټرول شي، هم موږ به عمران خان له ووټ ورکوو، موږ به اچو پیټرول. نو لا 1000 روپو ته خو نه دي رسېدلي، لا 250 روپو ته ورسېد او تاسو چغې شروع کړي دي. لږ صبر وکړئ چې 1000 روپو ته ورسي نو بیا به تاسو چغې شروع کړئ. دا خو به تاسو چغې والي چې مهنګایي د حد نه نور هم سیوا شي، لکه مطلب تاسو د پیټرول باره کې ویل چې دا په 1000 روپۍ لیټر شي نو بیا هم موږ اخلو ووټ به موږ عمران خان له ورکوو. تاسو دومره ډټ کر ولاړ وئ، تاسو د هغه وخت کې د مهنګایي اواز نه اوچتاو، خو اوس نن چې مهنګایي راله او سیزونه ګران شو نو تاسو کې نن هغه جرأت پیدا شو او تاسو ته نن احساس پیدا شو چې مهنګایي ده. مهنګایي ده ټیک د هر سړی دا وایي چې مهنګایي ده، موږ خپله وایو چې مهنګایي ده، خو څه نه څه اعمال خو زموږ هم خراب دي او الله جل جلاله ته رجوع کول غواړي او الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي. داسې خو نه ده چې ته مولانا صاحب نه اوس دغه غواړې مدد غواړې او دا هم ته شرک کې چې اوس مولانا صاحب ته چغې وایي چې راشه زما مدد وکړو، مهنګایي ده او مهنګایي ختمه کوو. نه الله ته هم لږ وجاړه که نه، لږ الله ته هم سر په سجود شه که نه، لږ د خدای نه مو غواړه که نه. دا مهنګایي او دا قیمتونه او دا هر څه او دا شي او دا غونډ خو الله رب العالمین کوي. لږ الله ته مو جاړئ که نه، لږ د سهار مونځ هم شروع که نه. د سهار مونځ دې پته نه لګي، د ماسپښین د مونځ دې پته نه لګي، نه دې د مازدیګر د مونځ پته لګي، دا پته هم نه لګي چې تاله مونځ درځي که نه درځي او بس راځي په تش په علماو باندې دغه تنقیدونه علماو ته ردي بدي د نورو ته مو وایه که نه. تا صرف مولانا صاحب لیدلی دی. نو زما درخواست دا ده چې داسې علماو پسې چې خلک غاپي که نه، داسې خلک د دې شاته بیک ګراونډ ګورئ، دا به ډم پاتې شوی، څه نه څه حرامیتوب کې به دی سړی پاتې شوی.